سلامونه، وخت مو په خیر. د دې اونۍ غوره خبرونو ته ښه راغلاست. ولسمشر محمد اشرف غني د خوست هوایي ډګر پرانیست. د ملکي هوایي چلند اداره وایي چې دا په هیواد کې 5م ستر هوایي ډګر دی چې نړیوال پروازونه به هم ورنه کیږي. د دغه ادارې د معلوماتو له مخې د خوست هوایي ډګر په 5 پړاوونو کې جوړ شوی چې ټولیز لګښت یې پر 1 میلیارډ 881 میلیونه افغانۍ راغلی او د دولت له بودیجې څخه ورکړل شوی دی. د ملکي هوایي چلند اداره وایي چې د دغه هوایي ډګر په پرانیستلو سره به د حکومت عایداتي سرچینې زیاتې او هم به جلغوزي چې د خوست، پکتیکا او پکتیا مهم پیداوار او کرنیز محصولات دي د هوایي دهلیز له لارې بهر ته صادر شي. کابل کې د هوایي مدافع نوی لګول شوی سیستم فعال شو. د امنیتي او دفاعي سکتور ویان جنرال اجمل عمر شینواری دا سیستم یو پرمختللی او مهم وسله بولي او وایي دا سیستم د بهرنیو همکارانو لخوا افغان حکومت ته ورکړل شوی. د راکټونو او توغندیو د شنډولو لپاره ثابت شوی ګټور سیستم دی او ځکه فعالیږي چې پر جګړه ییزو احزاراتو مثبت اغیز ولري. د کابل د حامد کرزي هوایي ډګر کې د هوایي مدافع دا سیستم داسې مهال فعالیږي چې ترکیې هم اعلان کړی چې د دې هوایي ډګر د امنیت ساتنې مسؤلیت پر غاړه اخلي. د هرات په کرخ ولسوالۍ کې د پاشدان د اوبو د بند د جوړېدو چارې د ناامنیو سربیره روانې دي او شاوخوا 85 سلنه چارې یې بشپړې شوي دي. د اوبو د ملي اداره وایي ټاکل شوي ده چې پر دې بند 114 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راشي او تر جوړېدو وروسته به هلته 450 میلیونه متر مکعب اوبه زیرمه او 2 میګاواټه بریښنا به تولید کړي. د معلوماتو له مخې د پاشدان د بند جوړېدو کارونه نږدې 10 کاله مخکې پیل شول. افغانستان کې روان کال د بادرنګو تولیدات زیات شوي. د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت وایي د روان کال تر دې دمه چې لا هم د حاصل وخت دی د ټول هیواد په کچه 180,000 متریکه ټنه بادرنګ تولید شوي دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال افغانستان د څه باندې 6.5 میلیونو ډالرو په ارزښت نږدې 50 میلیونه ټنه بادرنګ پاکستان، تاجکستان او عربي متحده اماراتو ته صادر کړي وو او د سږ کال د صادراتو کچه لا تر اوسه نه ده معلومه. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د تیر کال د لومړۍ ربع په پرتله روان کال په همدې موده کې له افغانستان څخه چین ته په صادراتو کې 4.8 سلنه زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت ویان فواد احمدي ویلي له افغانستانه چین ته وچه میوه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، جلغوزي، طبي بوټي، لاسي صنایع او نور تولیدي توکي صادریږي. هغه زیاتوي د افغان حکومت په ځانګړې توګه د صنعت او سوداګرۍ وزارت هڅه او پالیسي دا ده چې بهر ته خپل صادرات زیات کړي. دا یوازې چین نه دی چې روان کال ورته له افغانستانه صادرات زیات شوي، بلکې د صنعت وزارت په وینا د تیر کال په پرتله له افغانستانه اردن ته هم په صادراتو کې 80 سلنه زیاتوالی راغلی. په جغتو ولسوالۍ کې د څه باندې 9 میلیونه افغانیو په ارزښت د 3 کاریزونو د جوړولو او پاکولو چارې پیل شوې. ځایي چارواکي وایي د یادو کاریزونو له ډلې د 2000 مترو په اوږدوالي په خواجه آب، د 1042 مترو په اوږدوالي په جوشي او د 592 مترو په اوږدوالي بهبود سیمو کې د 1 کال په موده کې پاککاري او جوړیږي چې په راتلونکي کې به د 500 جریبه په شاوخوا کې کرنیزې ځمکې د اوبو لګولو تر منظم خړوب لاندې راولي. په هرات ولایت کې د نورجهات سب سټیشن تقویتي ترانسفارمر ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. ځایي چارواکي وایي دا ترانسفارمر چې د 40 میګاواټه بریښنا تولیدولو ظرفیت لري د شاوخوا 1 میلیون ډالرو په لګښت جوړ شوی دی. د چارواکو په وینا چې په مدار کې د سلما بند تولیدي انرژي په واردېدلو سره به د نورجهات سب سټیشن ظرفیت له 80 څخه 100 میګاواټو ته لوړ شي. د سروبي د دویم بند عملي چارو د پیل لپاره چمتووالی پیل شو. د ملي پراختیا شرکت وایي د ولسمشر محمد اشرف غني د هدایت په اساس د اوبو منابعو ته د ګټې اخیستلو، د وارداتو کمول او د برق ستونزې د حل په موخه د کابل ولایت سروبي دویم بند عملي چارې په سروبي ولسوالۍ کې پیل کړي. دغه بند د 128 میګاواټه بریښنا د تولید وړتیا لري چې مالي لګښت د ملي پراختیا شرکت لخوا ورکول کیږي او رغنیزي چارې د همدې شرکت اړوند افغاني ودانیز ریاست پر غاړه لري. د سروبي دویم بند د جوړېدو چارې د ملي پراختیا شرکت له لوري په داسې حال پیلېدونکي دي چې د کابل ښار د بریښنا له کمبود سره مخ دی او د دې بند په جوړولو سره به د پلازمینې دا ستونزه تر ډېره بریده هواره شي.
د ارزګان کندهار ترمنځ د 24 کیلومتره سړک د جوړېدو چارې پیل شوې. دغه سړک له ترینکوټ څخه د کندهار تر شاولي کوټ پورې غځېدلی او د ملي پراختیا شرکت افغاني ودانیز ریاست له لوري جوړیږي چې مالي لګښت یې د ټولګټو وزارت لخوا ورکول کیږي. د ملي پراختیا شرکت وایي د دغه سړک د جوړېدو او اسفالت ترڅنګ به د غځېدلي سړک په اوږدوالو کې بیلابیلو ځایونو کې پلونه، پلچکونه او د اوبو لښتي هم په پاخه او اساسي ډول جوړ شي. یاد سړک یو له مهمو او حیاتي پروژو څخه ګڼل کیږي چې په جوړېدو سره به یې د دې سړک په اوږدو کې د اوسیدونکو د تګ راتګ ستونزې هوارې شي. قدرمنو لیدونکو دا د دې اونۍ غوره خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړل، تر بیا ښې چارې.